سلام، اگر با چنل ما تازه پیوسته اید و این ویدیو را تماشا می کنید لطف نموده چنل ما را سابسکرایب، ویدیوهای ما را لایک، کامنت و شیر نمایید. درن کمانه طریقه مونږ یو فایل یا یو فولډر څنګه هډ کولی شو بیرته څنګه خلاصولی شو. اول دا به چې هاو ټو هاید فولډر یا مکمل فولډر لکه دلته زه راځم اصل د سپیسي کې زما سره په دې ډي ډرایو کې داسې فولډر چې هغه غواړم کوم څوک نه ګوري لکه بوکس دی موږ سره صحیح ده. دا ټول کتابونه دي ما سره زه نه غواړم چې کوم بل څوک وګوري هغه یې مطالعه کړي. صحیح شو. نو چې دا بوکس ماته باید هاید پاتې شي. څه شی پاتې شي؟ هاید چې تر څو کوم بل څوک یې پکې ګوته ونه وهي. لکه دلته زه راځم تاسو به اول رن ته به راځئ رن کې به دلته څه لیکي ارشیب. صحیح شو. سپیس کوم ډرایو کې ده کوم ځای کې ده دا هماغه ځای به ورته پیدا کړي. لکه ما سره چېرته ده ډي کې ده که نه بیا به ډبل ډاټ ورکړي بیا به بک سلش ورکړي. څه شی؟ بک سلش. بیا به هغې نه وروسته دا د فایل نیم به لیکي لکه څه شی ده بوکس دی. صحیح ده. غلطي به پکې نه وي. سپیس به ورکوي پلس به ورکوي ایچ به یې کړي. څه شی؟ پلس ایچ اوکې وکړي. ورک شو هاید شو. صحیح شو. دا موږ سره څنګه تاسو به څه کوئ رن کمان به خلاصوئ رن کې به څه لیکئ ټریپ سپیس ډي ډبل ډاټ بک سلش یعنې هماغه فولډر اور فایل نیم بدل کوي چې سپیس پکې سپیس بیا ډبل کټس کې مې کني نه کوشش کوي چې یو ځای نوم واخلي نو هغه تاسو بیا ستونزه نه کوي. بیا پلس به ورکوئ ایچ به یې کوي لکه داسې چې څه دی که نه رن ته راغله او په رن کې دا ټریپ مو ولیکله ټریپ سپیس ډي ډبل ډاټ بیک سلش بوکس که نه بوکس پلس سپیس ورکوئ پلس ایچ به یې کوي. صحیح شو. دا د هډ کولو طریقه سلش ما تاسو ویل لکه بعض وخت کې وایي تاسو که نه چې بک سلش دا کوم دا چې ده موږ سره دغه بک سلش دی ښه او فار سلش فار سلش هغه چې موږ سره ده ګورې مخ هم د دې مخکې ده د هغه مخکې شاته ده زه ورته بک کوم فار سلش دا موږ سره څنګه چې هایډ کوو یو فولډر اوس بیرته انهایډ څنګه هاو ټو انهایډ یو فولډر د یا فایل یو که په روانه کې څه دی که نه چې هر څه وي هغه لپاره به تاسو کوئ رن ته به راځئ رن کې به څه لیکئ ټریپ همداسې هغه پکې نشته دا به لیکئ سپیس ورکوئ موقعات به بیرته موقعات ځي ډي ډبل ډاټ بک سلش بوکس سپیس ورکوئ صرف څه وکړئ ماینس ایچ به وکړئ څه شی ماینس ایچ دلته ګورئ دا اوس موږ سره کتاب نشته اوس شته بوکس نشته که نه که چېرې غواړم خلاص کړم دلته ورته ولیکئ چې ټریپ سپیس ډي ډبل ډاټ بک سلش هغه نه وروسته څه به لیکئ بوکس بیا به منفي ایچ پی. صحیح